السلام علیکم ویلکم بیک ټو مای یوټیوب چینل خراغلاست ته نن ورځ باندې چې د موږ لغتونه وایو یو 13 لغتونه هغه بیسیک لغتونه چې د کم د بګنر والا د پاره دي ډیر اسانه او ډیر عمده لغتونه دي کم چې د ا نه شروع کیږي او همداسې دوامداره به د بی سی ډي لغتونه هم یو راوړو درته صحیح شو نو راځي چې ویډیو شروع کو اول ancient ویل کیږي قدیم یا پخوانی هر هغه شی چې زوړی یا پخوانی هغه ته ancient ویل کیږي دویم angel فرشتہ هغه فرشتہ چې زموږ استاد په کتاب کې ذکر شوی قرآن کې angel ورته ویل کیږي دریم angry په غوسه anger ویل کیږي غوسې ته او په غوسه چې کوم انسان په غوسه هغه ته angry ویل کیږي angry څلورم animal حیوان یا زناور دا چارپایه چې کوم موږ تاسو ګور دي ته animal ویل کیږي پنځم annoy زورول یا تنگول یا پازابول چې ورته موږ ویو annoy هغې ته ویل کیږي شپږم another یو بل موږ اکثر یو بل راکه یا یو بل داسې وکړه another ورته ویل کیږي اووم answer جواب ورکول اتم ant میږي دا کوم میږي چې ګرځي دې ته ant ویل کیږي ant نهم anybody هر یو موږ کنه هر یو کس anybody لسم anywhere هر ځای اوس یولسم apologize بخنه چانه بخنه غوښتلو ته apologize ویل کیږي یعنی معافي غوښتل apologize دولسم appeal درخواست کول یا چاته زاری منت ورته موږ هم appeal دیارلسم apricot ویل کیږي زردالو کوم چې فروټ کې زردالو راځي خوبانه چې ورته خلک وي apricot څوارلسم area منطقه یا ځای پنځلسم argue بحث کول یا دلایل وړاندې کول چې دوه کسانو منځ کې بحث روان وي ته argument ویل کیږي یا argue بحث کول شپاړسم arm ویل کیږي بازو یا مټ ته زموږ لاس چې کوم بازو او دا مټ ورته ویل کیږي ته arm ویل کیږي ولسم around ویل کیږي شاوخوا زموږ شاوخوا ته ته around ویل کیږي چار چاپیره اتلسم arrange انتظام لکه اوس یو کس فاټیک دی او ته وایي چې راشه ته د دې ارینجمنټ وکړه یعنې د دې انتظام وکړه د دې چې کوم کارګردي ده هغه ته وکړه ارینجمنټ وکړه ارینج یې کړه نولسم arrest نیول کله چې پولیس په یو جرم کې څوک ونیسي هغې ته arrest کول ویل کیږي فلانکي پولیس هغه کس arrest کو یعنې ونیولو شلم arrive رسیدل د یو ځای نه چې کله بل ځای ته ورسیږي هغې ته arrive ویل کیږي arrive یعنې رسیدل اخرنۍ صفحه او 21م لغت arrogant ویل کیږي مغرور یا متکبر انسان ته arrogant ویل کیږي فلانکی ډیر arrogant دی یعنې ډیر مغرور دی 22م arrow
تیر یا غشی چې کوم تیرانداز تیر ولي هغې ته ایرو ویل کېږي. 23 attach 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 نښلول. موږ وایو دا یو ورق دی بل سره اټاچ کا یا دا یو شی راول دی بل سره اټاچ کا یعنې ونښلو ورسره اټاچ دې ته ویل کېږي. 24 attack 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 حمله کول. په چا یو خونریزي حمله کول ته اټاک ویل کېږي. 25 attention 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 توجه. ذهن ټول توجه یو کس ته ورکول هغې ته attention ویل کېږي. 26 attitude 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 رویه یا چلند. د یو انسان رفتار او د هغې خوی اخلاق ته attitude ویل کېږي. چې د چا رویه بده وي هغې ته ویل کېږي دا ډېر attitude ښیي یعنې ځان ښیي. 20 attractive 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 دلکش یعنې زړه راښکونکی په زړه پورې چې انسان ته یو شی ډېر زړه ته نږدې شي هغې ته attractive ویل کېږي فلانکی شی ډېر attractive دی. 28 author 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 ویل کېږي لیکوال قصه یا څه شی مقاله لیکونکي ته author ویل کېږي. 29 avoid 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 نظر انداز کول یعنی خیال پې نه راوړل پام پې نه کول. اخرنی 30 aware 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 آگاه یا واقف یعنی خبرول. تو فلانکی aware کا یعنی هغه خبر کا aware یا awareness. نو دا و د نن ورځې لغتونه. امید کوم چې تاسو ته به لږ ډېر کومک کړی وي.